بسم الله الرحمن الرحیم. زراله مایکروسافټ ورډ ته ریویو ټیب. نن به انشاءالله لینګویج ګروپ وایو. لینګویج وایي ژبې ته، لسان ته. لینګویج ګروپ کې ما سره دوه کمانډس دي، یو ترانسلیټ دی او بل لینګویج دی. ترانسلیټ وایي ترجمه کولو ته. ترانسلیټ کې ما سره بیا درې کمانډ موجود دي: ترانسلیټ ډاکومنټ، ترانسلیټ سلیکټډ ټیکس، مینی ترانسلیټر او choose translation language. زه رالم فار ایگزامپل مالته څه لیکئ وکړه. زه غواړم چې دغه ټیکس ترجمه کړم، بل لینګویج ته ترجمه کړم. فار ایگزامپل اردو لینګویج، عربیک، پرشین وغیره نور لینګویج ته تاسو کولی شئ چې دغه ترجمه کړئ. دې دپاره به تاسو راشئ ترانسلیټ ته، ترانسلیټ ډاکومنټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. خو یاد ساتئ چې کله تاسو ترانسلیټ ډاکومنټ باندې کلیک وکړئ، همدغه ټیکس چې کوم تاسو مایکروسافټ ورډ کې لیکلی دی دا به تاسو په ویب براوزر کې ترانسلیټ کړي. ګورئ څه لیکلي دي: شو ماشین ترانسلیشن ان ویب براوزر، یعنی ګوګل، اوپیرا، فایرفاکس، یو سی براوزر، هر یو براوزر چې تاسو سره انسټال وي تاسو ته به هغه اوپن شي، دا به تاسو ته ترانسلیټ کړي. خو یاد ساتئ چې د دې لپاره انټرنیټ ضروري دی، تاسو سره باید کنیکشن موجود وي. بله خبره ما سره څه ده، ترانسلیټ سلیکټډ ټیکس. فار ایگزامپل ما دلته یو ټیکس انتخاب کړم، کنټرول مې ونیو کلیک، زه کولی شم چې همدغه سلیکټ شوی ټیکس ترانسلیټ کړم خو ویدین مایکروسافټ ورډ. په ورډ کې دننه زه کولی شم چې همدغه ټیکس ترانسلیټ کړم. زه به راشم ترانسلیټ ته، ترانسلیټ سلیکټډ ټیکسټ ته به راشم او ګو. چې کله مې ګو کلیک کړ، ګوره ماته څه ولیکه، نو ریزلټ ور فاونډ. آل ریفرنس بکس ته به تاسو راشئ، ګوره څه ولیکه، نو ریزلټ فاونډ. چې کله تاسو سره کنیکشن نه وي موجود، بیا به تاسو ته همدغه ایررز درکوي. خو یاد ساتئ چې دې ځای کې موږ سره مختلف قسمه لینګویج راځي، زیاتې لینګویج راځي چې په هغه کې عربیک، پرشین، اردو، هر لینګویج په دې کې موجود دی، خو پښتو پکې نه وي. تاسو کولی شئ چې دغه نور لینګویج ته ترانسلیټ کړئ. خو دغه لینګویج ما سره ولې کمې دي؟ ځکه دا راسره کمې دي چې زموږ مایکروسافټ ورډ یا مایکروسافټ آفیس اکټیویټ نه دی. چې کله تاسو دا اکټیویټ کوئ، له تاسو څخه سی ډي کی غواړي. تاسو چې کله فایل ته راشئ، هیلپ باندې کلیک کړئ، پروډکټ اکټیویشن ریکوایرډ، چینج پروډکټ کی، دې ځای کې به تاسو کی ورته اچوئ. 25 دانې کی تاسو نه غواړئ، 25 کریکټرز وي. تاسو چې کله هغه ورته ولیکل، مایکروسافټ ورډ به تاسو ته اکټیویټ شي. دغه کی به تاسو کوم ځای کې پیدا کوئ، دې لپاره به تاسو سرچ وکئ په انټرنیټ کې. زه بیا رالم ریویو ټیب ته. همدغه شان بل کمانډ ما سره څه شی دی په دې کې، مینی ترانسلیټر. خو اوس موږ سره فرینچ انتخاب ده. تاسو کولی شئ چې همدغه سلیکټ شوی ټیکس یا چې کوم ټیکس باندې ستاسو کرسر ودرېږي هغه سره به مینی ترانسلیټر راځي. فرینچ او سپینش لینګویج ته اتوماتیکلی خپله بغیر د انټرنیټ څخه ترانسلیشن مینی ترانسلیټر راځي. خو عربیک، پرشین، اردو دغه ژبو دپاره به تاسو ته انټرنیټ ضرورت وي، او بل دا چې ستاسو مایکروسافټ ورډ به اکټیویټ وي. زه راځم دلته مینی ترانسلیټر باندې کلیک کوم، خو اوس موږ سره فرینچ انتخاب. تاسو وګورئ فرینچ فرانس. اوس چې کله هم تاسو په کوم یو کرکټر باندې ودرېږئ، هغې دپاره به تاسو ته یو مینی ترانسلیټر راځي. که تاسو فار ایگزامپل دغه ایکسپینډ کوئ، ایکسپینډ کولی هم شئ، یا فار ایگزامپل دغه کاپي کوئ، کاپي کولی هم شئ، یا که فار ایگزامپل زه وتم چې دغه ټیکس ما ته ووایه، ویلی هم شئ، سټاپ کولی هم شئ. که تاسو فار ایگزامپل زیات ځای ورته انتخاب کړی وي، لایک فار ایگزامپل دا ورته ما انتخاب کو او زه رالم، زه ورته چې دا راته ووایه، نو ګوره دا اوس سټارټ شو. زه ورته چې دا راته سټاپ کا، دا به ورته انتخاب کوئ. چې کله مو انتخاب کو، سټاپ باندې به تاسو کلیک وکړئ، صحیح شوه، سټاپ، دا به راته اوس سټاپ شي. همدارنګه تاسو کولی شئ چې هیلپ هم دې باره کې ترلاسه کړئ. همدغه شان زه راځم، زه ورته چې فار ایگزامپل دا ماته چینج کا، چوز ترانسلیشن لینګویج. زه ورته چې دا ماته سپینش ته چینج کا، اوکې مې کلیک کو. تاسو کولی شئ چې سپینش لینګویج کې دا هم ځان ته ترانسلیټ کړئ. لایک فار ایگزامپل دلته ودرېدم، دا به سره سپینش لینګویج دا لاندې موجود ده، بیا راته اوس دلته وایي هم ګیلریز. همدغه شان زه کولی شم چې د یو لینګویج څخه بل لینګویج ته هم ترانسلیټ کړم، خو دې لپاره ما تاسو ته ویلي چې ستاسو باید مایکروسافټ ورډ اکټیویټ وي. بل موږ سره لینګویج دی. لینګویج کې فرست کمانډ سیټ پروفینګ لینګویج دی. فار ایگزامپل تاسو وایي موږ سره دوه ډوله انګلیش دي، لایک یو کې، یو اس، او بل سره دی یو کې. صحیح شو، یو اس او یو کې. ها، سیټ پروفینګ لینګویج د ترو نه زه کولی شم چې خپل ډاکومنټ ته یو لینګویج سیټ کړم. څه دپاره؟ سپیلینګ او ګرامر دپاره. صحیح شو. لایک فار ایگزامپل سپینش کې تاسو لیکل کړي دي، تاسو وایئ چې ماته د سپینش د لحاظه
دغه ټیکس ګرامري هم وګوره او سپیلینګ هم راته چیک کا. یو بل لینګویج دی خو پښتو عربیک او دا تاسو ته نه چیک کوي ځکه نه چیک کوي چې دا انسټال نه دي. صحیح شو. تاسو شلته راشئ دلته کې چې اے بي سی چیک لیکلی دی که نه دا موږ سره ټول څه شی دي پروفینګ لینګویج دي. دغه ما سره سپیلینګ هم چیک کوي او هم را سره ګرامر چیک کوي. صحیح ده. همدغه شان ما سره یو لینګویج انسټال دی چې هغه ته وایي انګلیش یو اس. زه ورته وایم چې دې باره کې زه تاسو یو اګزامپل درکوم. یو اس کې موږ څه شي لیکو؟ یو اس کې موږ کلر دغه شان لیکو. یو کې کې موږ څنګه لیکو؟ دغه شان لیکو. یو اس کې فار ایگزامپل موږ سنټر داسې لیکو او داسې هم لیکلی شو. شو یو کې کې موږ څنګه لیکو؟ یو کې کې موږ سنټر صرف دغه شان لیکو. یو کې د لحاظه که اوس تاسو دا وګورئ دا موږ سره څه شی انسټال ده؟ یو اس موږ سره سلیکټ ده. زه ورته وایم چې یو اس والا رول په دغه ډاکومنټ باندې اپلای کا. سیټ از ډیفالټ یس اوکې. تاسو اوس وګورئ یو اس والا چې کوم انفارمیشن و کوم سپیلینګ و هغه د یو اس په ترو باندې ماته دا صحیح وښوده. صحیح ده که نه؟ همدغه شان که تاسو یو کې والا ته راشئ دې ځای کې ماته دا کلر غلط که تا ته وایي چې دا کلر په یو اس ډکشنري کې نشته. زه ورته وایم چې دغه رول ماته چینج کا. تاسو به راشئ هلته انګلیش یو کې ورته انتخاب کړئ. که اوکې کلیک کې تاسو له دې څخه وروسته به تاسو ته انګلیش یو کې والا رول اپلای کیږي. زه وایم چې په دغه سلیکشن والا باندې هم راته اپلای کا. ټول به ورته سلیکټ کړئ. تاسو به راشئ دې ته یو کې اوکې یس. صحیح شو. خو که تاسو فار ایگزامپل کوم ټیکس انتخاب کړی نه وي بیا تاسو راځئ فار ایگزامپل دا مې ورته انتخاب کړی کې به تاسو سیټ از ډیفالټ باندې کلیک کوئ. بله خبره ما سره څه شی ده؟ ډو ناٹ چیک سپیلینګ اور ګرامر. ډو ناٹ چیک سپیلینګ اور ګرامر مطلب دا دی چې سپیلینګ او ګرامر راته مه چیک کوه. اوکې مې کلیک کړو دې نه پس بیا راته نه چیک کوي. فار ایگزامپل ما دغه شان ولیکه دا به راته نه ګوري خو دغه چې کوم ما مخکې نه لیکلي دي هغه خو هسې هم غلط کړي که نه. دې لپاره به تاسو راځئ سلیکشن ته بیا به راځئ دلته ډو ناٹ چیک سپیلینګ اور ګرامر چیک کا. دا به اوکې کې. که ته وایې چې نه زه یې نه انتخابوم هماغه خبره د انتخاب وایم خو سیټ از ډیفالټ باندې کلیک کړئ چې همدغه تاسو ته ډیفالټ شو شي. مخکې مې هم دا خبره وکړه چې کوم لینګویج ته را ټیک او اے بي سی نشته دی هغې سپیلینګ او ګرامر نه چیک کوي. د ټیک لینګویج اټومیټیکلی فار ایگزامپل تاسو سره یو ټیکس دی یو چا درته ایمیل کړی دی په هغه کې فرینچ والا لیکل هم شته دی سپینش والا پکې هم شته دی او انګلیش والا پکې هم شته دی. زه ورته وایم چې کله زه په سپینش والا لاین کې ودرېږم نو کیبورډ ماته سپینش لینګویج ته چینج کوه. که فرینچ کې ودرېږم فرینچ ته راته چینج کوه. که انګلیش کې ودرېږم انګلیش ته راته چینج کوه. دې لپاره به تاسو راځئ ډیټیکټ لینګویج اټومیټیکلی کې به چیک لګوئ. بله خبره ما سره څه شته ده لینګویج پریفرنس. دې ځای نه تاسو کولی شئ چې یو لینګویج انسټال کړئ. کوم ځای نه انسټال کوئ دې ځای نه. فار ایگزامپل زه ورته وایم چې ماته پښتو راوله. ما پی پریس کړو یس دا مې ایډ کړه. خو که تاسو وګورئ دا نوټ انسټال ده. دا تاسو کولی شئ چې د انټرنیټ په ترو باندې دا انسټال کړئ خو انیبل نه ده. دواړه انیبل نه دي نه یو کې او نه پښتو. ځکه انیبل نه دي چې دلته ما سره یو لینګویج انسټال دی. څه شو زه به دا څنګه انیبل کوم؟ ریویو ټیب ته به راشئ. کله چې تاسو دې ځای ته راشئ نو تاسو ته څه ولیکه انسټال انیبل او دا نوټ انسټال ده. صحیح ده. او سیټ از ډیفالټ هم تاسو کولی شئ چې دا د ماته ډیفالټ چې دې نه هم کولی شئ دې نه هم ریموو کولی شئ. انشاءالله دا به په آپشن کې فول ډیټیل سره وایو. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره ریویو ټیب لینګویج ګروپ